السلام علیکم ګران شاګردان ولادي بک چې روغ جوړ باسي. راځو د نن درس سبق چې دی هغه بیا هم انګلیش وکیبلري الفاظ دی with example د مثالونو سره. راځئ خپل په انګریزي الفاظ چې دی هغه زیات کړئ، ذخیره جوړه کړئ چې بیا ستاسو انګریزي اسانه ویل. یو غټ مشکل چې په انګریزي کې دی هغه دا دی چې کله د سټوډنټ الفاظ نه زده نو بیا هم د مشکلات لري د انګریزي ویلو کې. راځئ نن مې ډېر بیسیک او ایډوانس ورډزونه راخیستي. donate په خیرات کې پیسې یا شیان ورکول. he donated a lot of money. د ډېر پیسې په خیرات کې ورکړلې، خیرات یې کړل. menace یا menace خطره یا ګواښ. terrorism is a big menace. ترهګري یو غټ ګواښ، یو غټه خطره ده. grant د یو شي اجازت ورکول. an application for granting permission د اجازت ته ورکولو دپاره یو درخواست. expense مصرف، لګښت، خرچه، خرڅ. the expense of pilgrimage is too much یا nowadays the expense of pilgrimage is too much. نن سبا د حج مصرف یا لګښت بیخي ډیر دی، بیخي زیات دی. reserve ذخیره کول، ذخیره ته هم وایي، نام دی وربم دی. the pool has reserved much water. تالاب ډېر اوبه ذخیره کړي دي. یا موږ دی ویلی سو چې پاکستان یا افغانستان has a lot of reserves of the natural resources. د قدرتي وسایلو ډېرې ذخیرې لري. delicate نازک، delicate. spiders web is very delicate. د اغڼې چې دا دیوالک چې کومې دا مکړې اغڼې دا څه ورته وایي، د دې ځاله ډېره نازکه ده، خو بیا موږ ویلی چې very strong still very strong بیا هم ډیره مضبوطه ده. intervene مداخلت کول. he intervened in the dispute. د په شخړه کې مداخلت وکړي، یعنې منځ کې رولی چې دا شخړه سر ختمه کړي. authorize اختیار یا اجازت ورکول. the government authorized further aircraft production. حکومت د نورو د جهازانو د پروډکشن یا د حاصلولو جوړولو اجازت ورکړي، اختیار یې ورکړي. avoid ځان ځینې ساتل، پرهیز کول. avoid excessive exposure to the sun. د لمر د ډېرې هغه خواته ځان کول، څرمولو څخه ځان وساته. excessive معنا ډېر. purchase رانیول. large number of books currently available for purchase. د کتابونو یو غټه تعداد شمیر په اوس وخت کې د خرڅلاو لپاره موجوده دی. heir وارث، میراثخور. he has only 2 heirs. دی یوازې 2 وارثان لري، میراثخواره. obligation فریضه، فرض. this is his first obligation.